په قرآن کریم کې دوه داسې سورتونه دي چې په ویل کلمې باندې پیلیږي او د ویل د کلمې معنا په دې اړه د لغت علما داسې وایي چې د ویل کلمه دا دوه معناګانې لري. یو معنا یې د ویل دا ده چې دا نوم دی لپاره د هغه کندې په دوزخ کې دننه د دوزخ په تل کې دغه کنده شته ده او دغه کندې ته به ګناهګاران خلک ورځي. الله تعالی دې موږ او تاسو وساتي. دومره معنا یې هغه تباهي او بربادي ده. په قرآن کریم کې دوه سورتونه په ویل کلمې باندې پیلیږي. یو سورت مطففین دی چې الله عز وجل په قرآن کریم کې وایي ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. دوهم سورت چې په ویل باندې پیلیږي هغه ویل لکل همزة لمزة. نو که چېرته په اوله معنا راواخلو د دې معنا ده چې ویل للمطففین په دوزخ کې هغه کنده دی وي د هغه چا لپاره چې هغه په ترازو کې کمای کوي. یعنی یو شی خرڅوي کله چې تول کوي په تول کې دا کمای کوي شی پوره نه ورکوي جنس پوره نه ورکوي. دومره معنا یې ده هلاکت دی وي د هغه چا لپاره چې په تول کې کمای کوي. د دوم سورت معنا ویل لکل همزة لمزة ویل لکل همزة لمزة. هلاکت دی وي د هغه چا لپاره یا تباهي دی وي د هغه چا لپاره چې مخامخ خلکو ته پیغورونه ورکوي او پش شا د خلکو بدیو باندې خلکو غیبت کوي خلکو پسې تهمت تړي په دغه باندې عادت شوی او دا عادت لري. له بده مرغه په دې ژمي کې چې بیکاري ده کوټې چې ګرمي نو بیا موږ او تاسو زموږ مجلسونه اکثر په غیبت باندې هغه ښایسته شوي دي. غیبت کوو چې دا یوه لویه ګناه ده